یوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د کندهار پر معروف ولسوالۍ ډلییز برید وکړ، خو اوس امنیتي چارواکي په ځوابي عملیات کې وسلوالو ته کندهار کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبره کوي. د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان وایي پر معروف ولسوالۍ د وسلوالو له تهاجمي برید وروسته حساب ځواکونو پر وسلوالو 11 هوایي بریدونه ترسره کړي. د په وینا چې د هوایي بریدونو ترڅنګ د افغان ځواکونو هوایي عملیات هم سوي چې پر مال یې 106 وسلوال وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي. تادین خان وایي چې پاته وسلوال د ډیورن کرښې غاړې چمن، عبدالله خان، سرخاب، کوچلاغ، ګلستان، پښین او ځنګل ته له ویرې د وژل سوو وسلوالو سره تللي. 106 کسه دښمن چې د منځ تللي دي، دوی ډېر په بد حالت کې دي. نور دښمن ټوله غورځېدلي دي، د زابل په خوا دوی راغورځېدلي دي، شاولکوټ په خوا یا د پاکستان ته اوړي چې په دې کې د نصیب الله په نامه د دوی وحشي دی، د هغو ورور هم د منځ تللي دي، ولسوالي هم د منځ تللي دي. تادین خان وایي چې د وسلوالو پر ضد اوس دې ولایت کې د افغان ځواکونو دریځ بدل سوی او یوازې تېره ورځ د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یوه برید پر مال 14 هغه وسلوال وژل سوي چې د پولیسو د اکمالاتو پر کاروان یې د برید پلان درلود. کوم عملیات چې موږ دغه کې درلوده په چنار کې د صفایي اداره چې دوی کورونه بار کړي او کورو د خلکو د کورو څخه د سنګر کار اخلي. په دې کې چې موږ نن پر 2 بجې عملیات شروع شو، اوس 5 بجو ته په 3 ساعت کې 14 کس دښمن د منځ تللي چې موږ هم په هغه کورو کې پاتې. د کندهار ولایتي چارواکي همداراز وایي چې وسلوال د افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړې کې له ماتې وروسته د تګ راتګ پر عامو لارو ماینونه کړي چې تر ټولو زیات زیان یې ملکي خلکو ته وړي. طالبانو تر اوسه د کندهار د ولایتي چارواکو دې تازه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی.